د ټال ناول اتمه برخه. هلک له هماغه ځایه چمن ته ورغی. پاپی یې ورپورته کړ. د سپي پر سر یې شونډې کېښودې. ښځې د موټر د شا له دروازې یو تک سپین چاغ کوچنی راویست. بوډۍ ته ودرېده، خو بوډۍ لا خپله لمسۍ په غېږ کې نیولې وه. نجلۍ په سخته ځان ترې خلاص کړ. وار د ښځې شو. بوډۍ غېږه ورکړه. دواړو تر ډېره ژړل. ارزو نجلۍ ته وچې سترګې نیولې وې. مخ یې د شیدو غوندې تک سپین و. کوچنی داغ او ګونځه یې نه درلوده. غټې خړې سترګې او اوږده تور باڼه یې ښکلي ښکارېدل. وروسته نوې راغلې ښځې خپل زوی ته ورناره کړه. هغه راغی. بوډۍ ته یې لاس ورکړ، خو مور یې څه ورته وویل. هلک ټیټ شو. بوډۍ په غېږ کې ونیو. مور او لور ژړل، خو هلک او نجلۍ له سپي سره عکسونه اخیستل. شېبه وروسته ټول سالون ته لاړل. ارزو اشپزې ته ورغله. هغې سلاته جوړوله. ارزو وویل: دا ولې داسې بې محبته دي؟ اشپز یوازې ور وکتل. ارزو وویل: ما 2 ورځې انا ونه لیده. د ولسوالي په کلینیک کې بستر وه، خوب نه راته، خو اشپزه په خبرو کې ور ولوېده. له ښاغلي بصیر سره مرسته وکړه. ارزو تر کړکۍ ور وکتل. سړي له موټره بکسونه کښته کول. ورغله. تر ټولو لوی بکس یې ور پورته کړ. سړي بکس ترې ونیو. ویې ویل: دا نه، هغه بل کوچنی بکس تر واخله. ارزو وویل: دا نو څه ده؟ ما د شوتلو ډېرې درنې پانډې وړې دي. سړي وخندل. غټ بکس یې ور واخیست. ارزو کوچنی بکس او یوه ټوکرۍ ور پورته کړه. سالون ته ورغله. نوې راغلې ښځې له بوډۍ سره ناسته وه. له رنګه سرې نجلۍ د اوبو بوتل خولې ته نیولی و. هلک په تلیفون کې ګوتې وهلې. ارزو بصیر ته ورنږدې شوه. ورو یې وویل: دوی به څه بولم؟ ښاغلي که مېرمنې؟ سړي وخندل. خور ته مې مېرمن نادیه وایه. لور یې مریم نومیږي. زوی جاوید بوله. ارزو څو ځله نومونه تکرار کړل. مېرمن نادیه، مریم، جاوید، مېرمن. خدمتګارې ته یې وکتل. پورته له راډه د پردې راخطا شوي کونج ته نه ورسېدله. بالښت یې د هغې پښو ته نږدې کېښود. خدمتګار یې ور وکتل. څه یې ونه ویل. پر بالښت ودرېده. ګوتې یې راډ ته ور ورسېدې. ارزو اشپزخانې ته راغله. اشپز یې د سلاتې په منځ کې د رومیانو له اخیستو نری ټیکو ګل جوړاوه. ارزو وویل: ته څه نومېږې؟ اشپز یې وخندل. خالده. ارزو وویل: ښه مېرمن خالدې، دا سلاته په دومره زحمت نه ارزي. ساتي خو یې نه خوړل کېږي. اشپز یوازې ورته وخندل. ارزو وویل: تاسو ته ولې مېرمن نه وایي؟ ما په خپله له ډوډۍ واورېدل. ما په خپله له بوډۍ واورېدل. خدمتګارې ته یې ورناره کړه چې شفیقې جامې مې سمې اوتو کوه. اشپز یې وویل: غریب خلک یوازې یو نوم لري. هلنو، کار مې ډېر دی. ها پتنوس واروړه. ارزو غټ پتنوس ور واخیست. سالون ته ورغله. پتنوس یې د بوډۍ او ځوانې ښځې تر مخ کېښود. ورې یې وویل: تورکشین. ځواب یې وانه ورېد. ښځې له مور سره خبرې کولې. کله کله به یې وخندل. ارزو بېرته اشپزې ته ورغله. غلې پر څوکۍ کېناسته. اشپزې په غوړو کې کوفته سره کوله. ارزو وویل: څه وکم؟ اشپز یې ور وکتل. ته یې اشپزخانې ته نه یې نیولې. مېرمن رقیې ته ورشه. ارزو ورغله. د بوډۍ تر څنګ ودرېده. نادیې ور وکتل. بوډۍ وویل: د ارزو نومېږي، پر ما پام کوي. نادیې نجلۍ ته وخندل. خوږې، کیدای شي چې مور او لور یوازې پرېږدي. ارزو اشپزې ته ورغله. ویې ویل: خندا یې له زړه نه وه. اشپزې حیرانې سترګې ور واړولې. ارزو وویل: مازې خولو سره کش کړه. اشپزې وویل: نو څه درته وکړي؟ خو په خندا کې ټول مخ بدلېږي. اننګي د باندې راوځي. د مخ پستوکی تازه کېږي. سترګې ځلا پیدا کوي. د دې خوان د خولې کنجونه هم ګونځې ونه کړې، لکه ډبره چې درته وخاندي. اشپزې څه ونه ویل. ارزو خپلې کوټې ته لاړه. پر کټ ستونې ستغ پرېوته. غرمه ډوډۍ ته ورغله. یو وخت یې پام شو چې نادیه، مریم او جاوید په حیرانۍ ورته ګوري. ورو غږ یې واورېد: ها، ګوتې دې پاکې که. ور ویې کتل.
بصیر کاغذ دستمال ورته نیولی و. ارزو غوړې ګوتې پاکې کړې. شیبه وروسته یې لوښي اشپزخانې ته یوړل. اشپز د پیرني پر سر ماتې کړې پیستې اچولې. اشپز یې وویل ته باید پر کاچوغه خوراک وکړې. ارزو ور وکتل. خوند نه راکوي خو ځینې خبرې باید د نورو لپاره ومنو. ارزو وویل نو د نورو یې زما په خوراک څه؟ دوی ته خو مې تاوان نه دی ورسولی. زه هم داسې خوراک کوم نه دې راته ګوري. اشپز یې سر وخوځاوه. څه یې ونه ویل. ارزو چمن ته ووته. د ونې سیوري ته کېناسته. چوپه چوپتیا وه. کله کله به د دیوال تر شا یو موټر تیر شو. دی د ونې پر ډډه پورې ولي ولګول. سترګې یې پټې کړې. یو وخت یې اوږه وخوځېده. ور ویې کتل. خدمتګاره غوسه وه. نه اورې مېرمن نادیه دې غواړي. ارزو په بیړه ورغله. بوډۍ هماغسې له خپلې لور سره خبرې کولې. نادیې ور وکتل. ویې ویل ابۍ باید په خپل وخت دوا وخوري. ارزو پورته وخته. شیبه وروسته بوډۍ په نزړه ډکه کاچوغه دوا تر ستونې تېره کړه. ماسپښین نادیه له خپلو اولادونو سره کوټې ته لاړه. ویل چې د تیارې 14 ساعته مزل بې خوبه کړي دي. ماخوستن یوازې نادیه ډوډۍ ته راکښته شوه. اولادونه یې ویده ول. سهار بیا بوډۍ له خپلې لور سره خبرې کولې. جاوید نه و. مریم پر خپل زنګنو د ایښي لپټاپ کمپیوټر سکرین ته کتل. ارزو ورغله. د مریم تر څنګ کېناسته. مریم په بیړه د لپټاپ سکرین له کیبورډ سره ولګاوه. ارزو ته یې وکتل. ټنډه یې تروه شوه. یو دم یې په لوړ غږ څه وویل خو ارزو یې په خبره ونه پوهېده. د نادیې ور پام شول. ارزو یې د لاس په اشاره وغوښته. جلۍ ورغله. نادیې په پوست غږ وویل خوږې له اجازې پرته د بل کمپیوټر ته کتل ښه نه دي. ارزو په حیرانۍ ورته کتل. بوډۍ وویل تږې یم. ارزو له یخچاله جګ ور واخیست. بیرته بوډۍ ته ورغله. ډک ګیلاس یې ورته ونیو. رهي شوه. د ماشوم کغا یې واورېده. کټ ته ورغله. د کوچني سره خوله او سپینه چاغه غاړه په رڼو لاړو لانده ول. ارزو ماشوم تر بغورو کش کړ. د هغه پر خوله یې د خپل ټیکري پیسکه تېره کړه. له غوسې ډکه ناره یې واورېده. ما نادیې په بیړه د بوتل پر اوبو د کوچني خوله ور ومینځله. ارزو ته یې وکتل. په خوشکه یې وویل په هر څه کار مه لره. ارزو خپلې کوټې ته لاړه. شیبه وروسته دروازه وچونګېده. اشپزه د پرتې نجلۍ تر څنګ کېناسته. ارزو په غریو کې وویل د کوچني غاړه لنده وه. اشپز یې وویل ځینې خلک د ښو ارزښت نه لري. کار پرې مه لره. نو ما خو بد کار ونه کړ. اشپز یې سوړ اسویلی وایست. تا ښه کار وکړ خو ښو خلکو سره نه. مېرمن نادیه فکر کوي چې ټیکری دې ناولی دی. ماشوم ناروغه کوي. ټیکری مې پاک دی. لمونځ ورسره کوم. اشپز یې سوړ اسویلی وایست. ځینې خلک تر خدایه لویه درجه غواړي. غلی شوه. ویې ویل دوی وایي چې ماشومان نازک دي. که لږ بې احتیاطي ورسره وکړو میکروبونه یې وجود ته داخلیږي. ارزو وویل نو زما ورور خو ټوله ورځ په خاورو کې ګرځي. یوه ورځ هم. اشپزه په خبره کې ور ولوېده. خوار یوازې یوه نیکمرغي لري. میکروبونه د هغه بدن له میکروبونو سره مقاومت لري. ژر نه ناروغه کیږي. اشپزه ودرېده. ارزو وویل نو د مېرمن نادیې زوی ناروغه کیږي؟ فکر نه کوم. د ارزو شونډې مازې ورپېدې. اشپز یې وویل دعا مې وکړه خدایا خیر دی. د مېرمن نادیې په زوی څه مه کوه. که مریض شو له کاره مې باسي. اشپز یې وخندل. د نجلۍ پر ککره یې لاس تېر کړ. ویې ویل ماشوم ته مه ورنږدې کېږه ښه. ارزو لندې سترګې ور واړولې. اشپزه له کوټې ووته. اشپز یې مازدیګر کور ته د تګ تیاری ونیو چې ارزو تر لمنې کش کړه. اشپز یې په حیرانۍ ورته وکتل. ارزو ماشوم ته ګوته ونیوله. کوچنی پر کوچ پروت و. سپي اوږده سره ژبه رایستلې وه. د ماشوم بغور یې ساټه. اشپز یې مخ ور واړوه. سپینه چپنه یې پر ګنبده راوځړوله. ارزو وویل مېرمن نادیه خبره کم؟ نه په خپله ورته متوجه ده. نو سپی ولې نه ورنه شړي؟ اشپز یې له خپلو ویښتو شنه پلاستیکي کڅوړه خلاصه کړه. ارزو وویل زه تر سپي مردار خوره یم. اشپز یې ټیکری ور واخیست. ورو یې وویل
دوی وایي چې سپی واکسین شوی دی، لاړې یې څوک نه ناروغه کوي، خو ما هم څو واکسینونه لګولي دي. ها مړ ته مې وګوره. اشپزه په خبره کې ورولوېده. زه باید لاړه شم. پر میز ایښی د اوږې بکس یې ور واخیست. ارزو وویل دوی زما له لاس او ټیکري کرکه لري، خو د سپي له لاړو یې بد نه راځي. اشپز یې سوړ اسویلی ویست. د میرمن رقیې دوا دې هیره نه شي. سمه ده. نجلۍ په حیرانۍ ورته کتل. اشپزه له اشپزخانې ووته، بیرته راوګرځېده. ارزو ته یې وویل پر دوو شیانو کار مه لره، سپی او ماشوم. ارزو کوټې ته لاړه، سترګې یې رډې راوختې. جاوید پر کټ ناست و، موبایل ته یې کتل. ارزو ژر له کوټ بنده خپل کمیس او پرتوګ خلاص کړل.